الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارک سیرت من بیانو او باغی کې د دریم درس ته د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره اخرنی درس او اخرنی بیان هغه مونږه په دې موضوع کړو چې د عربو د جاهلیت په زمانه کې سیاسي حالات او دینی حالات څنګه او بلدا چې څنګه د عربو تر شرک راغلو او څنګه دوی د ابراهيم عليه السلام د دین واوړېدو او بیا نصرانیت وته څنګه راغلو، يهودیت وته څنګه راغلو، دا غي تفصیل مونږ کړو او دا غوي بعض عقیده او عادات او تقالید هغه ته مزمز کی اشاره شیو. نن به ان شاء الله د جاهلیت په وخت کې اجتماعي حالات چې دوی یو بل سره اوسېده څنګه وو، یو بل سره تعلقات څنګه وو، د خزي خاون د پلار او د بچو نور خپلوانو د خاندانونو او دغه شان اقتصادي حالات څنګه وو، یعنی دوی مال ګټلو طریقه سوا او دریم باغو کې خصيفات او غو بیانو خخویونه او باغو کې او عادات پکې مو نغو ان شاء الله الله سبحانه وتعالى بالتوفيق سره بیانو. اولنی مسله هغه ده چې د عربو اجتماعي حالات د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثتنا یا د پیدایش نه مخکې هغه سو تاسو دا ووري تاسو به حیران شئ چې څنګه الله سبحانه وتعالى دغه تیرو کې د رڼا راولېګله او هغه د دین دی. ناشنا حالات دغوی عربو کې چې دینو طبقې وي او هر طبقه د بلې نه جدا ده، حالات جدا دي. طبقې دي چې بازوچت خلکو د نسب او خاندان او د مال په لحاظ او د زور په لحاظ دغوی حالات یو شان دي. بل طرف ته کمزوري خلک دي دغوی حالات بل شان دي، منځني خلک دغوی حالات بل شان دي. به چې بګي کم غلامان دي، مرید یا وینځه ده، نو دغوی حالات بل شان دي او دې ټول ته به اشاره کوو ان شاء الله. عربو د جاهلیت په زمانه کې خصوصا په حجاز کې جزیره العرب کې د خپل کور ول سره تعلقات چې دینو د بازو خلکو دیشو چې د خزل سم مقام ورکړو او سمي اوچتي کړی وي د خزي دغوی د پاره به ویني به امتو ولې دغوی د پاره به توري مروته او بازو به کې د هغه خلکو صفت کو چې کم سړی د خپل خزي خیال ډیر ساتي او غالب اوقاتو کې دغه نه مشوره لري، دغه نه رائے لري، تر دې چې د کوم چې اوچته طبقه وا د دوی د زنانو کې د طاقت مو کوو غوړي نو دوه قبيله به یو ځای کولای شي صلح لپاره او که دوی وخت نو دوی به اکثر ور به کوم جوړ کونه دوه قبيله به ورانه کړي. دلیل به دې باندې چې هغه سره اختیارات هغه ډیرو د بعضو حالات دي چې هغه د زنانو سره اختیارات هغه ډیرو، خو د دې هر سبب وجود سړی چې نو د به د خاندان مشرتیا به دي چې خزل نه ورکوله چې مطلق مشرتیا د خزل ورکی او بس هغه سوی نه مشر به سړیو، خو دې سړی به د خزل بیا مقام ډیر اوچت ورکړو او دغه خبره به چلیده د سړی دغه څنګه خزي به د چا سره واده کو نو لازم به د مشرانو نه به تاسو کې دغه اوچت خلک زما خوې کنه چې طبقې دي دغه یو طبقه ده چې دغه د عادت چې هغه به لازم د مشرانو نه تاسو کو
او دې کېدې نه شو چې زنانه دی لاړ شي او بخپل مرزي دی یاری کوي او تختی چا سره دا نه چری د په وخت او په دغه طبقه کې دا خو اوچت خلک دي به د دوی نه بعد چې کم دي چې کم منځني دي هغه طبقه چې هغه په منځ کې ده نو په کې اختلاط د سړو او د خزو په منځ کې او خف حاشي او خ به حیاي د دوی په دې منځ کې و او تاسو اندازه لګولای شئ چې د خزي سم مقام او د جاهلیت په وخت کې نن سبا د باز چې نور پاسي خصوصا د سي لیبرل او علمانيان او په میډیا باندې دا خبري کوي چې اسلام د خزو حقوق نه دي ښکار کړی ولې بالله او منګ راوتی به حق واړو د خزو لپاره او چې غوو د خزو لپاره دا ټول یو گیم دی زموږ د دین د خرابولو لپاره تاسو زه باز خبره نقل کوم باز حالات چې د جاهلیت په زمانه کې د زنانو سره معاملات څنګه وو خصوصا دغه طبقه کم چې منځنۍ ده چې کوم اوچت خلکو هغه به د خزري سي خیال ساتو خو عام چې کوم خلکو دغه حالات دي غالبا حالات دي سي تاسو به حیران شئ چې الله سبحانه وتعالى څنګه دې زنانه له عزت ورکو حیران بشئ دومره اوچت مقام ول الله ورکړي چې دې یو بل مذهب کې تاسو نه ملاوي ودای چې د خلکو خبرې دی غواړي چې زمونږ د دوی د خزي حق دی ته وي چې زنانه روډونو تروزی زنانه فحاشي تروزی زنانه فلمونو تروزی سندرو تروزی ټیویانو تروزی دې ته حق وي بس صرف دغه आवाज لګي دې لپاره بل د دې لپاره چې کدوې دي جنکو تر رسیدو غواړي چې په اساني سره رسیږي چې جنې په کور کې ناشته او خپ عزت او په احترام سره نو دا قسم خلکو تر رسیدې نشي کله چې فحاشي عام شي ولعیاذ بالله نو بیا به دوی ته ملاري اساني شي دا د خلکو مقصد دی کوم چې دغه یو چغه لګي بس وی د خزو حق او د خزو حق او تبه حیران شي تبه چې په دنیا کې د سر بل مخلوق شتینه ځکه چې د خلکو په خله باندې یو ټکی دی د خزو حقوق او د خزو حقوق د خزو حقوق کته د خزو حقوق بره بوډاګان همشتي منګ سره ماشومانان همشتي منګ سره مظلومان همشتي منګ سره قسمه قسم خلک ته جوازي ته دغه حق یادېږي بس چې ته د خزي حق یادې نو خبره ده چې اصل کې دوی به خپل مقصد دی نور هغه سدي خیر خوا نه دي خزو چې د دوی حقوق ادا کوي د جاهلیت په وخت کې موجي غالبا فحاشي و او به حیاي و هغه چې کوم ودونه کول هغه په سلور قسمو امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی د عائشه رضی الله عنها نه هغه چې ان النکاح فی الجاهلیه کان علی 4 انحاء د جاهلیت په زمانه کې نکاح په سلور قسمو فكان منها نكاح الناس اليوم یو دغه نکاح کوم چې نن سبا ده او غدا يخطب الرجل الى الرجل یسړی بل بل سړی پسې هغه ته وایي چې ستاره لور ز خپل جوړ غواړم یا خپل ځان له استاده خور ابو سید او برازي شو بیا مہر پکې خو دو او بیا نکاح کړي او طریقه دا چې نن سبا هم ده او شریعت دغه طریقه پرې خو ده شریعت هم دغه طریقه خولې چې الک یا د الک مشران لاړ شي جنې خواته او دغه د مشرانو سره خبره کوي لازم به کې د مشر نه اجازه غوښتي کی او دغه سره سره د جنې اجازه پکې لازم ده دا شریعت ګره حق ور کړي او د خبره لازم ان شاء الله د مشرانو اجازه سره د خزي د اجازه ده د دوه لازمي یوازې ګره په دې کار نه کیږي چې د مشرانو اجازه اکثر مشران دي چې خپل رشتي پالي په خور او لور باندې دا زموږ د کاکا زوی او د ماما زوی د دې شو د کته او د بره خپل رشتي په پالي دي ته ګوریم نه چې د دې جنې مستقبل وسي دا به څنګه حالت تیری دا خلک څنګه خلک دي خو خپل رشتي په ساته بس اسیم به د بیغمه دي نو اکثر خلک دي سي دي دوی ماغه دي چې صرف د جنې مرایته ګوره به جنې سوی نه مشران نه بګی ته پوس لازم دی کې دي چې جنې ودي سالک غوړه کی چې هغه بي دي نه
کې دي شي یو دي سره غوړه کې چې هغه مناسب نه د دوی سره د خاندان سره د معاشري سره، نو لازم شریعت د دوه خبرې خولې دي چې لازم به د مشرانو اجازه تي او دویم به د چا اجازه تي د دې جنۍ او د الک اجازه وي د دوی رضا ده لازم ده. نو دا یو نکاح وا. دویم نکاح دا وا دې ته ویل کېدو نکاح الاستبضاع او دا ډېر ناشنا نکاح وا. دا دې سوا وی کله چې به یو خزه پاکه شو د حیض نه نو دې سړی به ته وی تلاړ شه په پلاني بسې پلاني بچ ته څوک مشهور سړی به شاعر به او دشي په جنگونو کې به تکړه سړیو اسونه به زغلول یا بل څه مهارت به مالدار او بل څه، نو دبه د خپل خزولې ګله باغه پسې او دبه سره کورواله نه کو نه هغه سړی پسې به ولې ګله د خزې به دغه سره وخت تیر کو بیا وراله تر دې چې حمل واضح شي. چې کله حمل واضح شو نو بس دا ماشوم د هغه سړی نه پیدا شو نو کې دي شي چې دغه نه پیدا شي نو دغه پشان وي ولعیاذ بالله. دا دویم قسم نکاح او باغو کې او د فحاشۍ ته سوچ کوي او د بهایت چې خپل خزه به ولګل په خپل مرزي په پلاني او علاني پسې او لړ شوی ته دغه سره وخت تیر کا چې هغه تاسو سره کورواله وکي او زنا ده تاسو سره زنا وکي او دغه نه بیا یو ماشوم پیدا شي. دریم قسم نکاح دا و چې لس کسان برالو په یو خزه پسې او د لسو کسانو به د یوې خزه سره زنا وکړه. نو کله چې به دغه حمل جوړ شو او بیا به د ماشوم پیدا شو نو یو څو ورځې بعد د ماشوم د پیدا کېدو نه یو څو ورځې بعد د ټول سړي به راوغوښتو او په چا کې به د طاقت نو چې هغه انکار کړو لازم برازي ځکه چې د خزه سره زنا کړی ده. نو چې کله بال تلاړو هغه وته وي تاسو په دې چې تاسو ما سره سکړو او دغه د لاس ماشوم پیدا شوی او هو ابنک یا فلان او غستا زوی ما تخکاری پلانیه بس دا به دغه زوی چې دی جنې په چا باندې لاس کې خو د خزي په چا باندې لاس کې خو هغه سړی به د ماشوم سو هغه به د ماشوم پلارو او په دې کې دا طاقت نو چې د دغه نه انکار وکړي. سلورم قسم نکاح دا و چې ډیر شي کسان به جمع شو ډیر شي د خلصو اب ډیر شي او په دې خزه به سبلاړو وهن البغايا او دا زنانوي چې وليذ بالله رندي توب وکاو او د دوی د کورونو په دروازو باندې با جنډې لګېدلې وي چې نه پته لري کې څوک راځي نو راځي. بیا به دې حمل شو ماشوم به بخېټه شو کله چې به دا ماشوم پیدا شو نو یو دې زنانه به راوسته چې هغه به ماهره وا او هغه به د معلومول شو یا خپل تجربه به استعمالوله چې دا الک یا دا جنۍ یا دا ماشوم د په دې سړو کې چاته ترې ناغي بیا خبر وکړو دا د پلاني دی بس د دې ماشوم نسبت بیا اما قصړی ته کېدو او هغه به انکار نشو کوله. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم اشرنا وجه کله بیا الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم هدم نکاح اهل الجاهلیه رسول صلی الله علیه وسلم د ټول نکاحګانی باطل کړي الا سوای دغه یو نکاح نه د کوم چې نن سبا ده وي اسلام نکاح معروفه ده زنانو حالو او تاسو چوکي چې دا څه حالو دا خو د خپې پیزاروم نه لس کسان دی راځي کورواله یو سره کوي او ډیر شتي راځي او سلويخ دی راځي او بیا به ماشوم نسبت چې چاته وشو نو زنانه اسیو د لوبي شیزو چې لوبي پکوا ځکه د عربو به د جنکو سره نه لګیدا او چې کله به جنې پیدا شو نو بس بیا بر د حالت چې دغه به خراب شو سوچ به کو چې سو سروک ويجعلون لله البنات هلاك الله ته به نسبت تسکو
د لونو ولهم ما یشتهون او د دوی چې خوخه هغه لکانو هغه نسبت په ځان تکو الله په قران کې د خلکو تذکرہ کړی دا دغه مخکینه ایتونه کې الله سبحانه وتعالى وایي واذا بشر احدهم بالانثى الله کله چې دوی کې چاته زیره ور کړی چې وی لور دي شوی مبارک ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخبه تکتور شو د حسین براډک يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الله وی بد قوم نه پټېدو شکر الله دغه زیره رانه کی سبحان الله ته چې بالکل زموږ د معاشري خبره کی دا عادت الحمدلله د عربونو ختم شوی دی کچرته یې ډېر لږ بپاتې نور غالبا عربو کې دا عادت نشته سبحان الله سبحانه وتعالى ولونم د عربو لډيري ورکي دوی اکثر لونی وسم خوشاله برکتی جونی او زمونږه اته ځامن به نه هم بلوروش بیا بس سوکو نه یاره جنې پیدا شو تبه چې د رزق ول دی ورکي یا الله ویلی چې چا ځامن ډیری اغلب د جنت ورکوما د دې خبره مبارک ډیر حدیثونه راغلي دي چې جنې چې د برکت له په دې باندې ما یو بیانوم کړی الحمدلله خه تفصیلی لونه د کور برکت او د الله نعمت ولته ما تفصیلا دا خبره ذکر کړی ده او پیغمبران چې د جنکو پلارانو د پیغمبرانو غالبا لونه به ځامن نو او کوو لکه زموږ پیغمبر سم ته وګورم ځامن په وډکوالي کې چې مړ دي دا دغه معاملې د زنانو سره عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی کان الرجل اذا مات ابوه دی سړی پلار چې مړ شو او یا به رور مړ شو نو بس دا خزه چې کوم پاتې شو د پلار نه یا د رور نه دا اوس د دې سړی سره سامان دی د خپل مرزي د کده ځان سره ساتي او قبل چاله ورکی یاد بمړ شي په دغه ځکه او دې بر دین هغه مال واخلي کم چې دې سره دی د پلار خزه به کینولو او د پلار د خزه سره به نکاح کوله هغه سره به مواده کو که خوخه شو که خوخه نه بس کینولې و چې مړ شي چې مال تی ماته پاتې شي او نن سبا د عادت په پښتنو کې شته سیده چې د پلار خزه د حسینی شویل چې جلته مسلمانان دي الحمدلله خو ضرور خزه ناغه به عدتون تیر کی بیا من به دغه کور کې ناشته خکه څوک غوښتول راځي نه بچا پسی بزي هغه پوخانی سخر پسی پوخانه اچي مازی کې سخرو دا غنه به جنې لاس غواړي بیا او رښتیا به غواړي دا ډېر عجیب خبره ده جنې د دې کورنه ختم شوه خاوني لړ مړ شو عدت تیر کو خبره بالکل ختم شوه اوس بیا هم زیره د دې سخر نه بوله اجازه تلې مور پلار به ګلاس نه راشي دغه طریقه ده او یا بناستي په کور کې دغه دوی سره وي خپل مرزي لکه چې د بل لکته واده کړ یو خدای کبل ته بزرګ واده نه کړ یو په دغه کور کې بناستي که هر څه کېدو سویل نشي د کور خزره د جاهلیت مسله ده چې کله خاون مړ شي او خزي عدت تیر کو د مور پلار د غوی ده اجازه چې سو غواړي د سو غواړي د واده لپاره د دې په مور پلار پسې بورزي په دغه سړي پسې بنورزي چې کم د دې مخ کې سخرو او د دې خپل مرزي کدا غواړي چې مثال کې د کور کې دغه خاوني سره وزلته وشيګم زما بچی دي ما سره او زموږ د کور د هیڅ خبر نه کدا وې چې د پلار کړو وشيګم هم د دې خپل مرزي ده او دغه په کې هیڅ حق نشته دا باز راشي وې خزه مړه ده او سره دې پاتې شي او سخر غریب لول وې سنه ورکه دا سره چې کوم دې خزینه پاتې شي او دې خزینه په مہر کې ورکی دا ګوره محض د دې خزې دي داخله کوي وې سره ول خیر دې ډیر ورکه بیا سیم دې کور ته راځي بیا سیم دې کور ته راځي بده کې چل چې بیا هم زمونږ دي نه د بیا د خاون رسی د بچوي رسی او د مور پلار رسی کم سره چې زمونږ د پښتنو نه لګي دا غوي حق پکې رسی او سخر ته وایو چې الله دې روغ صحت ترکی او زګر زمزي کوا ستاپدې کې هیڅ څه نه رسی دا لا پریدا د هلک رور به ګرم کیږي زما به کې میسه ده زمونږ د کور سره دي زمونږ مال
د خزي مال د سرو کې د خزي چې مړ شو په دې سرو کې یا زمکه کې د دې بچو حق ته د ټول نزيت حق پکې د بچو دی به د خاون حق ته او به د مور بلر حق د ټول حقوق الله سبحانه وتعالى په قران کې بیان کړي چې دا تفصیل نظم خدای او مسله مخې تراله دغه شان جاهلیت ولا به زنانو له میراث کې سنه ورکوله او دا به وی لا يرثنا الا من يحمل السيف میراث به هغه سو کوړي چې توره چلی توره او توره خوشړی چلی نو خزله به میراث کې څه نور کوله او ډیر د افسوس سره دام زموږ د معاشري حال دی جاهلیت د معاشرو حال خپل سره ګوري کنه دا بس دي شکین چې کله زوم چې په خابه د استغفر الله استغفر الله ته ګورو د ظالمان او ځان ته نه ګوري اکثر په دکیم د مرزي خدای هغه چې وره استغفر الله وای خپل ځان وته پښتو غیرت ښکاری هغه هم دغه پښتو غیرت کول هغه هم د غیرت ښکاری دو چې خزر لا چا میراث ورکړی او سپوري میراث به وي هغه سوکلی چې هغه توره چلی په جنگونو کې هغه سړی دي نن سبا دا مسله په بعضو مسلمانانو کې خصوصا زموږ په معاشره کې د عامه ده چې وي شریعت او شریعت کته او شریعت به ته شریعت کې خدام دي چې حساب ورکړي دا الله دې طاقت راکړي مونږ کمزوري او پورا عمل کله کولای شو پورا عمل نشو کولای دومره د چې الله دین ډیر مزدار دین دی وي ډیر مزدار دی چې را مونږ کې کنه ډیر مزه کوي خنور چې کې مسلې دا غي سره یې خیال اوس کمزوري دعا کوه چې الله موږ لم طاقت راکړي دا کم خلک چې د لونو حق نور کوي او د خويندو په میراث کې قیامت پورز بد یوي روپۍ د دوی سره حساب کتاب کی او هغه وخت کې به دوی ته پته ورکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې چا یو لزمکه ظلمن واغستره چاره د قیامت پورز بوت الله وونه زمکه دی غاړي ته واچي او په جهنم کې به ګرځي دا وی به خاون لوړي نوړي دی کړه تر واغسته پورا جنې کامله جنې او د غالک لدی ورکړه اوس د زمکه نه د پیرزو چې انسان دی انسان قیمتي دی زمکه قیمتي ده انسان قیمتي انسان دی ګوړي دی بعضوی خاوني وي قمقل غونډه کېږي چې خاص تصرف نشي کوله کوم وخت چې ورکول به وکړي کې دوی د قمقل دی یو ما بشراغله وي هغه قمقل غونډه کېږي او منګي ولا ساتو ما ته ډیر خسړې دي ساتي ور سلیکل دي کړی دی ما وصیت تکړه چې دا ایسه د زمونږ د خور د خاوني قمقل له مولا ساتلی دا که زمړ شون دا بوله ورک ندی سلیکل خو نو ما چې تمړ شي بچو ته پته ولګي ته دومره خسړې ته ولا ساتي زمکه ورکمای ایسه ورک لاړ بیا لکه سبا بیا راغی سیومنت زمانه مخ کې روانو په لاره بیا را بسره وګرځید وی شیخ سو خو د کروڑا و ده مې دې شو و صحیح خبره دراله اول دې غریب دې قمقل جوړ کو او کله ویلې ونه دا کله بیمار و شو د کروڑا و ده د کروڑا نه مې د ایربونو کیربونو ډالر وو کله زمکه دا ورکه د قیامت پرز بنه الله ته پوس کوي او کته الله له جواب ورکول شي او ستور طریقه د سره نه بیا صحیح ده د اخري خبره ډیره خو دې خو وکړو کدي سی وکم اخر کې ته ما نور تنګول مکو دغه خبره وا کورکه وریکا کنه ورکه مور کو پارش باندې یو رب دې د قیامت پرز به سره په سره کی خبره ختم شو زه اوس موږ سره پیټه کدي سی وشو کدي سره سړي کې لار ملاوي شي نو هغه هم دا چل کو چې ایسه په میراث کې دا به نور کول جن کوله الکانو کې چې کم نږدې وغوله به ور کوله لکه مثال کې پلار نیکه کدوی بنو مثال کرور تر ماما دوی ته به یې ملاوي ده او دا کم کس مړ شوی دی د دې بیا بچي ابد د کفالت کیو چاته چې میراث ورکړی شوی ده پورا ابو له بچي به ساتل دغه شند جاهلیت په وخت کې دا مسله مو چې کله به یو سړی مړ شو او داغه به خزوا یعنی یو سړی مړ شو خزه تی پاتې شو او بچی شتي خو د خزینه نه ني بل خزه هم ده یا خزه شتي او یا مړه نو په دوی کې چې کم مشر زوی دی
دا زنانه چې کومه د پلار نه پاتې شوی دا به دغه په میراث کې رسیده نو دغه خپل مرزي ده که خوخه شو د واده د پاره نو کپڑے به گزار کړه کپڑے به گزار کړه بس وې دا الګ خوخه شوی دی به واده کی نو ریاض بالله د پلار د خځې سره واده کو او که خوخه نه شو نو بس هغه له اجازه ورکو که ته چا سره واده کې نو کوه دغه شند جاهلیت بوخ کې دا مسله و چې جنکی به خخولې او د سره دا په انسانانو کې نشمارلې او طریقه د خخولو دا و چې بعضو سیرتونو کې راغلي دي او بعضو په خپل د جاهلیت په زمانه کې چې کوم خلک پاتې شي او په خپل د طریقه بیان کړي چې موږ به دا چل کوو چې کله به یو سړی لور پیدا شو او دا به پرې خودا یعنی نه به وجله نو هغه ته د وړي کمیس واغستو او هغه له به بيزي ګډ ور کړو دا به ولا ساتري یو طریقه دا جن کو سره کني وجني نو بیا به سره دا کار کوي او کوجني نو پرې به خو د تر دې چې شپږو کال عمر ته ورسي چې کله به شپږو کال شو نو مور ته به ولوي دا تیار کا او خسته کې چې بوزه مې د مور خپلوانو له نو دا چې به روانه کړه او د بوته د مخ کې نه کنده کنستي و په صحرا کې چې کله به د ماشوم هغه ته بوتله به ته کته وګور دي کې سړي چای به ته وګورې د بوله شانه د کور کړای ته گزار کړه به په خوري واړولې او د شن ژوندۍ ماشومه به خخا کړه بل طریقه دا و چې کله به زنانه په خېټه باندې حمل او بچي به پیدا کېدو نو د زنانه به بوتل دی کندې خواته چې کله به ماشوم پیدا شو کله الکی نو بس به راوړل ځان سره او کله جنین هم دغه کندې ته به گزار کړه او به بل پاسه خوري راوړولې او دغه وجه دا و دوی چې بل جنکی خولي دغه یو وجه دا و چې د دې د لاسه چې سباله په جنگ کې د زمنګ نسوک په قیدیانو کې بونځي او موږ به شرمېږو ځکه دا جنگونه ډیرو نه دغه د لاسه به دا جنکی نه وي خوخه او د شي ویل کی چې اولنې کس چې د طریقې ایجاد کړو دا غنوم قیس ابن عاصم التمیمی دا یو ضروري انسانو او د غټ خاندان بنو تمیم قبيله او غټ قبيله ده نو په دوی باندې النعمان ابن المنذر داغه قبيله او خاندان په د باندې حمله کړې و د په دې خاندان باندې د دوی په مخ کې د دوی په منځ کې مخ کې مسلې چلی درې او به هغه एकदम حمله وکړه چې حمله به وکړه نو د دوی د قبيله د قیس د قبيله زنانه او کسان دنیا کسان نور ځان سره قیدین کړو بوته چې باغې کې د قیس لوروم و به دغه نه بد دوی په منځ کې صلح وشو چې صلح وشو د جنې تیرا وسه لوري تیرا وسته او دا لوري چا بوله د نعمان ابن المنذر ځان د پاره بوله به را وسته چې را وسه صلح وشو نو خپل لور ته وي چې سیره د ناغي هم اقاله خو خو د چا سره چیوا کوم خاندان چې د پلار په خاندان باندې حمله کړو وما غاله کې خو خو زبالته ما ناغه قسم وغړو چې دنن بعد چې کلم زما لور کیږي زبې ژوندۍ خخو ما او دسی ویل کیږي چې د قیس په خپل سوار لسلونه خخې کړي د خبرې او به عرب په دې طریقه باندې روان شو د دې خبرې ته وکړو چې دا چلو کنو بیا باغوم دي چل کو خباس په کې دي چې په عربو کې چاغوي بدی ته کته چې دا جنې ده کدا الکته خو چې بچي به پیدا شو هغه به مړ کاو او دغه سبب غریبي او لوګه چې موږ به په دې باندې یا په د باندې خرچه به څنګه کوو او دین الله سبحانه وتعالى من کړی دا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم واياهم موږ تاسو لم رزق درکو الله وي دوی لم رزق ورکو او دا بچي بالکل بندول یا دوا بچی راوړه د ماډرن خلک دوه بچی راوړي دام د بچو وجل دي دې د بچو وجل ویل کیږي او د خلکو زموار دي او دوی د خبره کې وی رزق جی رزق ته چې دی د مور د خېټه نه چې انجینیر راوته او ډاکټر راوته په خپلم غریب سړیو مزدوري وکړه ځان لچ ته دوه ټیم ډوډۍ پیدا کینې ته چا ساتلې د قشم الله سبحانه وتعالى ساده بچی ساتي او چې بچي کله راشي دنیا ته دغه سره د رزق راځي دغه غم کو ته صرف اسباب لټاوه رزق ورکوونکی الله سبحانه وتعالى نو په عربو کې د عادتو خپ دوی کې باز خلک دي شو
لکه هر معاشره کې خو بد خلک بعض کسان دي چې هغه به د کوشش کوي د خپل مال به خرچ کوي د لپاره چې دا جنکی د دینه بچ کو چې سوک خخینه کی پغو کې یو کس دغه نوم صعصعه ابن ناجیه التمیمی دا صعصعه خمالدار سره او دی به چې کله به خبر شو چې پلاني کور کې ماشوم شوی نه دی بلتلا چې وبرغه اتپوس وو کو به صدقه وو جنیده نو دبو ته دي شوی وې زبدله یو اوخ درکم او دو بلار به اوخې د لسو میاشتو هغه بدل زدر کوم او د جنې مال راکای د جنې به تیوړ به د ساتل لوی وکړ به واده کړ او د اسلام راتلو پوری په سیرت کې راځي چې د صد پاسه سلور سو جنکې لوی کړی وي او دغه خیال ساتلو دي چې خلک پکې وو یو بلو دغه نوم زید ابن عمرو ابن نفیل القرشی ابا ګرځیدو په صحرا کې او زینو ته معلومو چې دلته د خلک جنکې خخی ناغه بولالته ورته چې وبره وته دا مړ کومه ما لري راکه زوی ساتم او په ما باندې ارسه شو چې کله بلوي شو نبی بل پلار ته وی ک غواړي د ستالور د والو کنه غواړي به بل د څه طریقو کته وغه واده کړه دا یو چت انسانو نو بس خلک به دي سیمو چې دا غوي دا طریقه چاو بدري یعنی په دې باندې خبر کېدو چې څنګه یو سړی زیو ماشومه خخی او غریبي څه ګناه نشته اباز وی بیا دې لور راوړوي خزي ته وي بیا دې راوړوي تدنن نه باد راوړل د پوښن قمقل انسان ما د زمګي بده مخ نه دی چې سړی خزي ته ګوت راکې تدنن نه باد جنې راوړل ځه زموږ د خزي دي چې ډېر حیانا کې ډېر درنی خزي چې لکه زورور خزي کنه ته چې بزان کې غیرت ولګو ته لکه زه بدل لک راوړم ځکه چې د ماشوم حاصل پیدا کیږي د پلان ریګ د مور څخه کار دی دا خو زمکه ده ته په کې څنګه فصل کری هغه بری وي نو فصل کرل خو بتا باندې نو بزان کې زور پیدا کا ځان نرکا سړی کا الکه کې جو الک بدل وړي کړه د قمقلانو خلکو د جاهلو خلکو خبري چې خزه وې ټکه وې ته بیا جنې راوړ دغه شان د جاهلیت په وخت کې دا د څه خاص عادت نو د واده د پاره چې مثال کې صرف څلور خزي بکې یا دو خزي بکې چې څومره کولای شي کوا به چې کله اسلام دا منع کړو نه صحابه کرامو کې دي صحابه کرامو چې راوي لس خزي وي د چا اتوي د چا وی اباقي پرې خو د سلوري ځان سره بیا پاتې کړي دغه شان په وکی دا طریقه مو چې دوه خويندې به یو بسر جمع کولې دي کیسته غنو دوه خويندې به دوه به خوخي دوه به چې نه واده کړي او طلاق خو غب شپ پورس کې سل طلاق ورکوا او بیا راولا او یا زوړند دې پریده د سره مطلق ورکوم ولا خاله ورزه او د نن سبا زموږ په معاشره کې ومشتي نور کوم ولوي طلاق پرې دي جناسته التزامون غالبا خلک د شریعت نه دي خبر او به د زنانه د خپل حقوق نه دي خبر چې شریعت دوی له حق ور کړي دیږي کې د زنانه خبره قاعده په علماو پسې په قاضي پسې په مشرانو پسې تللی شي او کیس کولای شي په دې سړی باندې چې د زدي سي پرې خو دې نه می طلاقې نه می ځانته نږدې کوي نو دل دې خزي له قاضي یا عالم یا وخت چې کوم مشري هغه به طلاق ورکی دا طلاق به دې حسابي کې لګې سړی چې ورکړو دا نشته په شریعت کې ځوړند دی بس پرې خو دې مې دې په پته ولګي غریبه 15 کال او شپږ کال او 8 کال او 10 کال ناشتي او د ځان بل واده کړي وي بس دغه مې پرې خو دي او په منځ کې به کله جرګیزي راځي وي چې صلح به وکړو لس کال غریب دي چې تیر کړو بیا هم د خلک وي موږ د ته محتاج یو دي سړی ته چې د خلینو څخه ګو باسي هیڅ محتاجي به کې نشته کم سړی چې دي شي داغه نه طلاق د قاضي په واسطه سره د محکمې په واسطه سره مشرانو په واسطه سره دا غسته کی بیا خو مزيش جنې کوو به پریدو د مزوړند پرې خو دي نو له طلاق ورکوم نه زما خزه ګرځي د حضور هم دغه طریقه د جاهلیت په زمانه کې و چې زنانو نه غوښي شي غب جوړ کړي
نو عام حالات اجتماعي حالات خصوصا د زنانو سره هغه دا چې فحاشي عامه وا او خصوصا چې د فحاشي او زنا به وکنه د خلکو د لاسو د کمی زنانه چې وینځي وي دوی به د زناګانې کولې او کمی زنانه چې بازادي زنانه وي درنی زنانه به وو کې د زنا د نادرن به چرته دي باز زنانه به کولې نور چې کمی سپکی زنانه به وي او خاندان او نسب به نو او وینځي به وي نو هغه به د زناګانې ډېری کولې ولعیاذ بالله. کله چې شریعت راغی اسلام چې کله راغی نو د زنانه هغه حق راښکاره کو او د هغه زنجیرونه آزاد کړه او خصوصا دا خبره زموږ خلکو ته کم چې وی د زنانه حق او د زنانه حق اسی صرف اشاره وته کومه اگر که زموږ د بیان موضوع ده نه خو ما اوله کې ویلو درس اوله کې کله چې موږ د سیرت شروع کوو چې موږ په هر ځای کې فائدہ او زمونږ حالات څنګه دي دا لازم بیانو. ګوره شریعت ته نصاراو په یو وخت کې اجلاس کې نه ولو کمیټي کې نه ولو شورای کې نه ولو او دې سوچ باندې کې نه ولو چې آیا خزه انسان دی او کنه دا نن سبا چې موږ د خزو حقوق ادا کوو کنه دوی به دې سوچ کوي چې آیا خزه انسان دی او کنه نو دا خزه د سره په انسانانو کې نشمارله او وسوم دي سیده اسی په ظاهره کې موږ د خزو حقوق ادا کوو نور په دغه ملکونو کې د خزي حق داده چې دا چې کله بالغ شي او پیغله شي چې کمزې کې دی یاري ته زړه کې یلته به یاري کوي په کمزې کې زناګان یلته به زنا کوي د کم وخت پورې چې دی بدن روغ او ځواني چې کله دا ایکسپایر شي او د دې بدن ختم شو او عمر ډیر شو نو بیا د ځان له سپې والی سپې او غل سره ګرځي او نه بیا بچي او نه پلاری او نه وروري او هیڅوم نه به دغه کته جو برزي او اقص په سره ژوند تیرې بیا د خزو حقوق نه چې د خزو حقوق د قدي چې کله دا پیغلې د غلطه زنانو حال شریعت دا خبر وکړه چې نه زنانه چې دنو دا انسان را یا ایها الناس ای خلقو ای انسانانو انا خلقناکم من ذکر و انثى تاسو ما پیدا کړی د سړینه نارینه نو د خزینه په انسانانو کې داخله کړه چې دا انسان من عمل صالحا من ذکر او انثى چې نیک عمل کو کاغه سړی او کاغه خزی دغه شان الله سبحانه وتعالى د زنانو مثالونه ورکړي دي په قران کې چې هغه د همیشه لپاره یاد ستل کیږي او باغی کې او بلقیس دغه واقعه د قیامت پورې ویل کیږي او د زنانو دغه شان د فرعون بیبي آسیا الله سبحانه وتعالى دغه تذکرہ په قران کې کړی ده چې هغه همیشه لپاره ویل کیږي. دریم دا چې شریعت ول سم حق ور کړی ک مور ده ک خور ده ک ترور ده ک لور ده ک مور ده صرف دغه یو دلیل به پوره دی چې ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وی چې رسول الله پس یو کس راغی چې رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي یا رسول الله سوق د حقدار جو سره خو کم وی امک استامور بیاوته سوق وی مور وی بیاوته سوق وی مور په اخري څلورم پیروته ثم من وی ابوک بیا استپلار د حدیث امام بخاری وړه ګوره د مور درجه ته درې پیری رسول الله د مور تذکر وکړه څلورم پیری د پلار تذکر وکړه انا کې پلار سړی دی خو سړی دی چې تذکر دغه د خزینه ورسته شو ګوره شریعت څنګه د زنان له عزت ورکړي او به د فائدې د ستې چې د مور پلار سره کله معامله کوي نو معمولی علماء چې معمولی پرخ ساتل پکاري څنګه پرخ بساتي د مور سره بلګ زیاتې ځکه چې الته د مور تذکره ډیره شوی ده به که خور شي نو دا بورم څه رده روایت ته امام حاکم راوړی صحیح حدیث ته وی چې رسول الله یو کس ته نصیحت کو ورته وی چې نیکی کوا د خپل مور سره امک او اباک او د خپل پلار سره کوا او اختک او اخاک او د خپل خور خیال ساته د خپل رور خیال ساته ثم ادناک به چې د کوم نږدې او سره په دې ټولو زینو کې امک او اباک مور د پلار نه مخکې ذکر کړ اختک او اخاک خور د رور نه مخکې ذکر کړ او کترور شي د رسول الله تر د مور په شان او کدا لور شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انس بن مالک روایت ته وی من عال جاریتین حتى تبلغا چې سړی دولونی
او د دوی کفالتو کی د دوی خطر بیتو کی په دوی خرچیو کی تر دې چې غوي پیغلی شي واده کی جاء یوم القیامت انا وهو ما وغه د قیامت پر دې شو لاړی وي د دوه ګوت رسول سم یو ذکر د الک مبارک نه دی ویلي ګوره الک مبارک دې څه قسم روایت نشتی او د لونو مبارک شتی شپږم دا چې شریعت د واده طریقو خو چې دا جنې سره به زنا نه کې نه به تخته او نه دا چې خپل مرزي به کم ځګي دی سره زړو شو شهوت پوره کو نه بلکې د واده طریقې خو او دومره عزت ولا ورکو وی لاړ به شي په مشرانو په صداغونه به وغواړي وي د عزت شریعت ورکړي دا واسي چې وي د میډیا ولا د لګي دی د زنانو حقوق موږ ورکو سي حقوق ورکړي دا د زنانه حق دی چې دومره درنه ده چې ته به ورځي پلار ته بول خبره کې رور ته به کې او ماما او کاکا ته به کې په یو پیر نه دویم پیر بځي دریم پیر بځي دا غینه باندې د خپل مرزي ده کس راضي شو ومه دا شریعت دا نه ویل چې یو سړی د خځې سره نه لګي بس خبره ختمه شو ځکه چې سړی سره نه لګي نه الله سبحانه وتعالى سوي وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الله وی که حل نه جوړېدو دا غوي مشران دیم کینی دي مشران دیم کینی حق ول الله ورکړي خپل ځان ته پوس کولای شي مشران دي کینی خبره به وکي دا نه چې بس ته جنې واده کړو بس خپل مرزي دي څو سره کې دغه مشران ته پوس کولای شي دغه مشران کې نهسته شي د الک د مشرانو سره یا د الک سره خپل جنې ته پوس وک دغه شان دې ته وګوره چې کم سړی په زنانه باندې بهتان ولګي چې دا زناکار ده دا خراب ده د دې او دروغ وي والذین يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء او صدور گواهان وسره نه فجلدوهم 80 جلده اتیا دوری به وي ته تسخ کاری چې ته به بهتان لګي په خزري بهتان ولګو گواهان دې سره شي اتیا دوری به وي دا شاه رسول سم چې وکړه بیعت کو د سړو سره به جدا بیعت کو د خزو سره به جدا بیعت کو دلیل چې شریعت غولم مقام ور کړي دغه شریعت ولا میراث ور کړي دي مہر ولا ور کړي دي واده کې مہر لازم ورکې خاوند ته ور ویلي وی لازم به خرچه کې د اوسېدو زیب ور ورکې دغه شریعت ولا د حق ور کړي چې کله واده کیږي نو تپوس به کوي اجازه به غواړي راضي کني کرازی او سیده کرازی نو دا ودنی شي کېده د دینه د واضح شو چې شریعت چې اسلام شریعت او اسلام چې زنانه لکم حقونه ورکړي د په بل یو مذهب کې نشته او څومره عزت ولا لازم زموږ د زنانه دي سړي لکه یو بادشاہ چې د ملک صرف اډر کوي موږ ته ټلیفون کوي و چې راتلې ځان سره دغه راوړه په موږ پر پیرای شي وی الله د کم ځینې راوړو یو ته ټلیفون کو بل ته ګلک قرض را کړه خرچنی شي مېش باخره کې به در مال دا واله ما بوز پلاني زیته ما بوز ډاکټر لا د عزت ته کنه د عزت ته چې سړو بشن وسره بټوي راغستي او کته یو برز یو به خپل کارونه بخپل کو دا خو به عزت دې کړه دا خو دې ستړي کړه دا خو دې و شرموله او شریعت ول دغه ورکړه چې بچی پیدا شي او به د بوډۍ شي نه د بیا مقه مثالی یو ته وېدا چلو کبل ته وېدا چلو کو باو کې مجال نه ک دین بکیاله نو دا غوي مجال نه چې انکار وکي خور سو مګرانی به لونه سو مګرانی الله ور عزت ورکړي د عزت ول الله سبحانه تعالی ورکړي د دغه پوری د هغه وخت پوری جنې پیغله شي د پلار بکور کې په حیا او عزت سره ناشته او کچای نوم واغستو دي جنې غلط او پلار ته خبر شو یا رور ته خبر شو زی جنگونه کوي وجل بکیم شوی دي خلکو بګ یو بل وجلی دومره خلک خیر ساتي په اسلام شریعت دومره خیر احترام ورکړي او به چې واده شي پردي کورته لاړ شي نو بیا څوک تذکرہ نشي کولای چې خاوني دي سخري دي هغه قبيله ولا بیا د دې خیر ساتي نو دا مقام او دا عزت د الله سبحانه تعالی ورکړي دي زنانو ته در زنانو حالات ولته خدغه شان د جاهلیت په وخت کې معاملات د رونو سره د ترونو د زامنو سره د خاندان سره ډیر مضبوط دغه وجه سو د دې جنگونو دراسه او تعصب دراسه قبلی تعصب او کډیرو به د زموږ د خاندان نه دي کله زر ناروا وي خدای زموږ د خاندان نه دي
که روري لاړ مثال کې ظلم یو کو سړی مړ کو پنه حق راغه خلک بصیرالو به ستارو راغله زمون کسي وجله نه دي نه چې د خبر ورته جوړي دی وجله دا وسره به مقابله کوي دا تعصب او د عصبیت په غو کې وو ها دا پکې مو چې کله کله به ورانی دي دغه د لاسه مشرتیا د لاسه او د تمام مخ کې اشاره کړې و چې را مشرتیا ډیر وران شه دي د لاسه رونه مورانی او تر زامن او ماما زامن او دین دی وبل سره ورانی ته شند قبیلوم دی وبل سره دغه تعلقاتو چې دې مضبوط نه وو او د مخ کې موږ دا خبره ذکر کړې و چې هغه تعلقات دی وبل سره د قومونی وبل سره شي مضبوط تعلقات نو خو د بعض تقالید د لاسه د بعض اعمالو د لاسه چې دوی بم کول نو دغه د لاسه بلګیو زپات کیدو نور دی وبل سره به دي شي خاص نه لګیدا لنډه خبره ده چې اجتماعي حالات د جاهلیت په وخت کې به انتها کمزوري وو او هر طرف ته جاهلیت او هر طرف ته تیری وی هر طرف ته غالبا ظلمونو اگر کدي خلک به کوچ غوي به د ظلم خلاف کول او دغه خلاف په ودریدو دي خلک پکې اقتصادي حالات دغه دي چې عربو دي کسب او تجارت دي غټ نو او د دوی مشهور تجارت دغه چې الله سبحانه وتعالى بالقرآن كم تذكر لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف یو د جمی سفر او دویم د وړو په جمی کې به یمن ته تلو او په وړو کې به شام ته تلو کې خلاقه دغه د طریقو طائف کې ګټ تاجرانو په مکه کې تاجرانو خو دومره چې د تجارت مخنو دغه وجه دا چې امن نو او د دوی تجارت به په هغه ورځو کې خچلې دوی چې کله به د اشهر الحرم را لري سلور میاشت په کوم کې چې جنگونه حرام دي دي ته به دوی څه خوشالي دوی دي د لاس سفرې به ګلري لري کولی چا به چاته سنوي خو دا غین علاوه ټول یو بل سره دښمنی او جنگونه نه دا غین لاس به دوی سفرې دا په امن کې بنوي تجارت به په امن کې نه و د روانو ځان سره به قافله روانه کړو مال به راغسه پیسې راغسه بل به عملو کړه غر سبه ته واغست سديس الصناعات وسرب نو چې سامانی تیارولې د ټولو نه لري خلک او کمزوري خلک هغه داو لکه د نور قومونه چې په هغه وخت کې هغه به سامانونه تیارول او جوړول به دوی سره ایسوم نو او د بعض ملکونه او بعض علاقې دي چې الته د کپړو جوړول دا به او دغه شند سرمنی وچول او رنگول دا پکې ولکه په یمن کې او د شام بعض علاقو کې خو غالبا حالات په جزیره العرب کې هغه داو چې دوی دي کسب نو چې دي صناعت وته نو معلوم خدغه تجارت به کو تجارت حالاتم کمزوري ځکه چې یو بل سره جنگ جګړه او دښمنیانی وي ټول د اقتصادي حالات په اخر کې درېمه خبره هغه ده په دوی کې خصيفاتونو او د ظلم د چې سړی د یو قوم بد صفات بیانې او خصيفات ولا نه بیانې الله سبحانه وتعالى په قران کې د اهل کتابو تذکر کړی د لیسو سوا لو یو شان ندي خلق بکیمشت په دوی کې بعض صفات ډیر اوچت صفات پکې سبحان الله چې هغه نن سبا په ډیرو مسلمانانو کې نشته اولنې صفت چې په دوی کې وو اولنې خوې ډیر اوچت خوې هغه کرم او جود او ملمستیا کول او په دې به فخر کو او غالبا شاعری په وخت کې شاعرانو کوم شاعری کړی ده نو غالبا شاعری به بدې کې و پلانې چې دې کور دغه د خار په منځ کې دی د پلاني کور د کلی په منځ کې دا په منځ کې نو منځ کې مته دی چې هر چاته معلوم دی د پلاني د کور دیوالونه دنګ دي مته خلکو ته معلوم دی د پلاني په کور کې ایرډ را یعنی دا چې الته په خلی ډیر کې دا قسمه خبره به دوی کولو دا به فخر غنو او دا صفت په دوی کې وو لا شک په دې کې شک نشته او ما څه دومره وخت نشته چې ما تاسو ته د عربو بعض حالات بینول بعض واقعیت صبح راشي چې دوی کې د ملمستیا او د کرم او د غټ زړه او د ملمخ خیال ساتل د صفت په دوی کې څنګه وو یو واقع دوی ته اشاره کوم په دوی کې مشهور کس چې هغه ډیر غنی وو هغه حاتم الطایی وو حاتم الطایی دومره غنی انسان او دومره کرم والا انسان او دومره د ملمستیا وکوله چې وسوم چې څوک ډیر غنی او خرچه کوي نو ته خو دې سې لکه حاتم الطایی ځان له هغه جوړ کړي او هغه یو پیر کور ته راغی چې کور ته راغی نه مال خرچه کړو نه کې خمالدار سره چې کور ته راغی د بچي وګیو
او خزه دا قصه بیانې وې زمونږ بچی چې دی وږي او خوراک سنو ما خاونته و حاتم ته وې ما سره سنشتي په څه طریقه باندې ما شومان موږ ودکړو نو بدی کې یو زنانه له وری وټاکو چې ورته د کولو کوی شي چل دی وې ما شومان زما وږي دي او سنشتي او جاړي ناغه بهر ته وته خزه ته وسکه وی چاړه راک ولازمه چې بهر ورغه یو اس او د قیمتي اس چې خلکو په دبسې ډیر دغه کړي د بمګره خرڅ کړي نه خرڅو هغه اس حلال کو او بیا زنانه ته وی دغه اس ته پروت چې 100 زره کې کو د خپل بچو لای ویس دا ګور ډیر غټ سره غواړي چې تاسو ووري چې دا به سي معمولی خبره اس پاګه ټینګ او به دغه سره چې کوم سو خمالدار سره دغه اس دي زنانه لپاره ور کوله خپل بچي وږي ود شو دا څومره خصيفت چې د ډیر مسلمانانو کې نشته دي مسلمان به ته ډیر کم ملو چې خپل بچي به وږي د پردي غم به سره دي ډیر کم به ته ملو شي ډیر کم به ته ملو شي دغه شان خپل وی چاته ورته پوسو کو دی حاتم نوي د خپل ځان کریم انسان ته چې معلوم دی هغه یو قسم لیدل هغه زمانه مزيات وي وی څنګه وی هغه ماشوم الکو او یزو سره ناسو منو مالې چاړې واغسته لس بيزي وی دا سره لس ناغه یو په ګالاله کړو دغه مغزي مال راوړو وی دا وخره ناغه په ما ډیر خواږه ولګیدو وی ما چې دا شیخ ډیر مزدار جوبیا به تو راوړو به وی چې کله ما خوراکو کو بار تر وته ناغه لس وانه بيزي هغه ټول لاله شي او ټول ویني شي به دي صرف د سر جدا کولو لپاره بس سرونه دې صرف غسیو نور ټول د قشم پرتی وي مو ته چې د دې سکړي وي چې ستا خو خو وي نو بیا خو دې کې بوخل نشو کولای کنه نبی د خلکو تاول سور کړو وی ما ول 1500 بيزي ورکړي په انعام کې او 300 خان مول ورکړو خو سم دا شړې په هغه الک چې په ما باندې کم دغه راولې د احسان د زلمرګ پوری نشم پورا کول خلکو ته ته خو ډیر څو ورکړو 1500 بيزي 300 خان د تا ورکړی تا ور ډیر څو ورکړي هغه نه هغه زمانه تکړه وې څنګه وې داغه سره د قلس وی پوره مال را کړو ما سره خو ډیرو نه مول لک څو ورکړي او داغه سره د لک څو هغه پوره را کړو مال نو هغه لک زمانه تکړه شو کړ تاسو خلکو بدوي کی عبد الله ابن جدعان دا مشهور سره بدوي کی چې د ملمو په ملمستیا کې او په کرم کې څوک به ورغه پیسې به ورکول خمالدار سره به بوډا شو چې بوډا شو نه دی بچو او د رونو دی په پابندي ولګواله چې خرچي پوره حساب کتاب به زمونږ سره ته به د روپۍ باسچا سره نه کې ځکه چې کله زور ورو تکړه ونه به چې ته پوښتنه شو کول اوس کمزور شي چې سړی کمزور شي اکثر چې د کور کې د بوډا نه شي غریب ټول جیداد اور سره دی طریقه وته به سوخي دغه بچیو ته اکثر د بچیو د قمقلان وي ته نه پويږي په خبره ولکه د جیداد ټول دغه ناغه چې بوډا شو دی پابندي ولګول وي ته ټول مال تباکو وسی اسیم اخري عمر کې وسی موږ د پرې ځکه چې څوک براتو مکیت څوک بمراتو او د دې سره به ملاقاتو کې زما دا مسله به چې سبو سره به ورکول پاتې نو به چې کله بوډا شو به یو نوې طریقې زده کړې و هغه دا چې څوک به جوړه کوي زه غریب مو دي شو ته وتی نه وتی سره کا وښ نشته نه به به ته وی را دي خوښنی او مضبوط گزار به ول ورکو دې سړی له به ورکو ابه را شو پیسې مې وروخته خو نه ویلو چې نشته گزار سره راک وی چغې کوس هغه نو بچو بس کوی چغې کا او چې دماله گزار را کړې او زه خپل حق غواړم دومره پیسې په کار دي ته زماده بچي به تعالی درکې ناغو به چې کړه زامن بیرل وسی چې له استپلر زواله مشران بکیناستنو سو کو به زما دوره پیسې پکارسي نو دا وخت طریقه و دي چې لازم به پیسې ورکې نو دا و پیسې راوځي ور به کړو لا دغه طریقې په اخر کې چې کله بوډا شو یعنی دومره کرم ولا خلک پاغو کیو دي خلک دي غریبانو سره به مرستي کوي تر شان پاغو کې د ډېر خصيفتو چې لوز به کو هغه به پورا کاو لوز به پورا کو دا پاغو کې ډېر خصيفتو چې تر دې چې د دې لوز د لاس سبب بچي به تمړ شو ویني بم توي شوي کورونه به موران شو خو لوز به نه ماتو د دې خصيفت
چې د دې کمم نن سبا په من کې ډیر زیات دی. درې په کې خصيفت دا چې د خپل نفس د عزت به ډیر خیال ساتو، صح خیال به ساتو، د لوګي نه کمړ کی یو که هر سکی خو ځان به نه بي عزت کاو. او دا غي د لسفاو کې شجاعت او بادری دا به ډیر زیاته و. معمولی خبره به چې ووري او دا غي نه به دي سبین راتو چې یعنی دوی ته د خلک ذلیل ښکاری، دا غي لپاره به توري او غشي او دا به راوغستو ویني به توې دي په سونو کلونو به جنگونه کیدو. خدا خبره به نه خوخه چې دا صفاتو په ډیرو خلکو کې نشته، خصوصا د پیسو لپاره د خلکو هغه دیني مخرج کړي دي، هغه عزت مخرج کړي دي او ځان په شرمونو شرمولې. ډیر خلک دي چې دا غوي په مخ کې اهم شی دینار او درهم او ډالر او ریال او روپۍ دغه شی نه کده به کې بیزته کیږي او کده خاندان به کې بیزته کیږي او کده اسلام نه به کې لاسینځي. خو د مقصد پیسي پاغو کې دا نه خپل ځان د عزت او د خاندان او د قوم به ډیر خیال ساتو. تجربه او کې دا ډیر خصيفتو چې یو شی اراده به وکړه په خیراده نه به د کار لازم کو. دا به کوم ډیر خصيفتو چې عزم د غوډیر پوخ. پینځم صفت پاو کې دا چې صبر به کو، حلم پکيو. اگر که دا پټولو کې نو، اگر که دا پټولو کې نو، خو دومره دی چې صبر ماده په بازو کې وا، خ صبر به کو. بل صفت پاو کې دا خصيفت پکې دا چې غالبا هغه په دې باندو کې اوسېدلی په صحراګانو کې بدوانو، نو هغه موسم او هغه اخلاق هغه په اثر کړو. او ځکه پوډکوالي باندې رسول سم چې له پوډکوالي باندې مور لګل او بهر ته، او د شنده صحابه کرامو سیرت کې مونږ بیان کړی دي چې هغه پوډکوالي باندې مور پر بهر ته لګري. د دې لپاره چې هغه موسم سره دوی عادت شي، هغه سړیتوب پکې راشي، هغه طاقت او شجاعت او بادری پکې راشي. نو بده کې دا صفاتو د دې خارونو نه او د دې قسمه قصونه به اکثر لري. نو ډېر ښه صفات په پکې دنه وو، زړور به وو، یریدو به د چانه نه، د صفت په ګډېرو او دغه شان سړیتوب پکې وو. او په دې به فخر کو چې سړی یم. او ځکه ته د فائدې لپاره ذکر کوم چې چا به ګیره خریلو نو هغه ته ډېر پسپک نظر باندې کتو. چې چا به ګیره خریلو اته پسپک نظر کتو. دا خبره په غور سره دا غرونه ووري کوم جی ګیره صفا کړی چې د جاهلیت په زمانه کې دغه خلکو چې هغه جاهلانو هغه ته دا خبره سپک ښکارې ده چې یو سړی دی نری او دې درا لګیو د مخ نه دی ویخته لري کوي. خاور کې پراته دي هغه خلک نه چې زو سره مو ته هم چې میک اپ به کوم کوي، راشي ویني میک اپ هم کې سرخیم لګي، الکانه پودروم لګي، او د تنګي جامې او د جنکو په شان خبري او د نرم نرم جسمونه او د نرم نرم عادتونه چې ګوره دوی ته بغوسوي. دا خبره به بدل کېده چې ګیره خریلې ده. او دیسی واقعیت بکی مشتی چې د عربو سیرت روالی بوخانه تاریخ روالی دیسی سړی له لور نه ورکوله، هغه سره به رشته نه کوله، ځکه چې دا ظاهري فرق دی د سړی او د ښځې په منځ کې. دا ظاهري فرق دی. په دې بازو ته د شیطان د خسته کړي د رسول سم د طریقې او ته ولید بالله بد ښکار کړي ده. نو بد ښکار کوي یا به ګیره وړه کوي او یا به خري او د دوه خبرت ښکاری. اکه چې بالکل سبا که هو ډیر بد ښکاری او اکه چې وړه کوي دیم بد ښکاری. ځکه چې کله ګیره پرې دی او لاس ور نوړ نو سوي وخت به کې لړنی سوګي دا خون کوي. او اکه چې وړه کوي دا نیغه کټکړی نه غدي ښکار لکه جالي ګیره چې لګولي نقلی خبره ښکاری. نو هر طرف ته نقصان دی. او چې کله سړی ګیره پرې دی خسته شي خو پته نشي دي خلکو ته وبدي کې سخت کاری. دا کم چې راګيري خړې یا لری کوي دي ته وبدي کې ځان خخ کاری. حالانکه دا یو اوچت نعمت ته چې الله سبحانه تعالی دې سړول ور کړی، اوچت نعمت ته خایسته. عائشہ رضی الله عنها چې وکړه قسم خړو والذي زين الرجال باللحى، هغه الله مې قسم یې سړی وي په ګیرو باندې خسته کړی. ګیره دا انسان خایسته. او د جاهلیت په زمانه کې
زه د هغه خبر نه کوم د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانه او د تابعینو په وخت کې خدای شوی او د جاهلیت په زمانه کې هم د سی واقعي شوی دي چې چا به ګیره نه ونه هغه به ګرځېدو په دې دغه چې دا به څنګه راخیږي او ارمان به کو وی کچر ته ګیره خرڅېدې نو ما به د جیداد او د مال او د هر څه می قربان کړه خو چې ته دوه ډکی ګیره ملاو شي به دې بوت ځان دي شي صحیح کاری دو بدایو خصيفت الله سبحانه وتعالى هغه له ور کړه د بس صفاتو چې مو ته اشاره وکړه اگر که دغه کې اخلاق نورمو خدای به کې یوسو ما ذکر کو د دې خوینو د لاسه الله سبحانه وتعالى د قوم غوړه کړو چې پیغمبر به کرا ولې کو د خوینو به کې یو وجه دوی موجوده چې د دوی چې کوم موقع د جزیره العرب چې کوم جغرافي موقع ده د ډېر مناسب و دي لپاره چې د پیغمبر راشي لکه ته مکه مدینه ته وګورئ دا بالکل سنټر دی نو دا علاقه په جغرافي په لحاظ سره دا مناسب و دي لپاره چې د پیغمبر راشي او د دین بیا د اسلام د رڼا او د بیا خورشي او مخکلاړ شي د دې سره چې زمونږ د درسوم اختتام ته ورسېدو او د عربو اجتماعي حالات د عربو اقتصادي حالات او د عربو بعض خوونه د جاهلیت په وخت کې هغه ته موږ اشاره وکړه ان شاء الله پر روان درس کې پر روان بیان کې به د رسول صلی الله علیه وسلم نسب بیانو دغه خاندان او د رسول صلی الله علیه وسلم پیدایش څنګه شو او د ابرهه واقعه چې هغه راغلو او کعبه ورانوله دا به ان شاء الله د روان هفته کې به بیانو الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې موږ د سیرت په خیر سره سره ورسو او د کم چا سیرت چې بیانو الله سبحانه وتعالى سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکي او الله سبحانه وتعالى زموږ مشران کشران ټول وبخي خصوصا زموږ مور پلار باندې الله خاص رحم وکي کم چې مړ دي الله دې برحم وکي او کم چې ژوند دي الله سبحانه وتعالى دې ول برکتي ژوند ورکي او الله سبحانه وتعالى دې ول روغ صحت ورکي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.